19 د فبروري ماښام خوانه ولایت باجوړ ولسوالۍ ناوګۍ د خړې کمانګرۍ سیمه کې مجاهدینو او پوځ ترمنځ وروره ما دا خبره نه ده کړې چې د جو بایدن د پالیسۍ په غونډه براواني ما دا ویلي چې د اسټابلیشمنت د پالیسۍ باندې براواني جو بایدن هم په هغه پالیسۍ باندې روانو ټرمپ هم په هغه پالیسۍ زی هر جمهور چې راځي هغه پالیسۍ چې اسټابلیشمنت جوړ کړي سره ودرېږي او هغه بدلون چې د نن نه باید راشي چې پاکستان لاس باید لند شي او افغانستان دی خواته قدم واخلي چې قانوني اساسي ورکی پراخ بنسټه نظام جوړ کی او په عین حال کې د ملت ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات می ومنئ جهادي جبهاتو د معلومات چې ډېر مختصر دي نن را سره ځکه چې کې د شروع راشي بیا به سبا ان شاء الله شریکم او یو پښتنه د ورور مې راخسته ده چې چون هغه پښتنه کې جزئیات زیات دي او وضاحت ډېر غواړي نو د نن ورځ د موضوع لپاره به فکر کوم کافي خود دا پښتنه د ډیرو هغه ورونو چې مانه پښتنې کړي دي هغه سره رپ لري او د کم از کم د لس 15 دوستانو داس پښتنې وي چې هغه په دې کې نغښتې وي نو ما د لپاره د ام د یو پښتنه را واخستله چې د ټولو د پښتنې جواب وشي خو خدای کې دوستان زما برنامه ووري ځکه اکثرا پښتنې تکراری راځي معنی دا ده چې دوی برنامه ناوري دوباره مغه پښتنه کې بیا مغه او بیا مغه وضاحتونه غواړي درحه چې په مغه برنامه کې چې ما د دې کومنټس لیکلي پاږي کې ما دغه پښتنې جواب ورکړي هله ده چې دوی برنامه ووري مکمله او په خواني برنامه ووري تر څو هغه پښتنو چې ما جواب ورکړي دی او کې د قناعت ورګرځي که قناعت ولې نه ګرځي بیا د دوباره پښتنو کې بیا به جواب ورکوم نو د نن د جهادي سپینه راپور دی دواړه راپورونه د باجوړ دی ولایت سره رابط لري خو سیمې سره فرق کوي نو دا د پرون ورځې پورې رابط لري نو 19 د فبروري ماښام خوانه ولایت باجوړ ولسوالۍ ناوګۍ د خړې کمانګرۍ سیمه کې مجاهدینو او پوځ ترمنځ انخته وشوله په ترڅ د جګړې کې سلور عسكر وژل شوی دي زیات شمیر ټپیان شوی دي او مجاهدین ته یو مل کلاشینکوف هم غنیمت په لاس ورغړی دی او په خپل په امن توګه محفوظ د دزنوتی کم مجاهد زخمی یا شهید شوی نه دی بیا هم همدغه 19 د فبروري د شپې 13 شپه ولایت باجوړ ولسوالۍ لوی ماموند پوځ او مجاهدینو ترمنځ جګړه وشوله یو عسكر وژل شوی دی یو زخمی شوی دی مجاهدینو ته کم زیان نه دی رسیدلی یعنی دا دواړه واقع دی باجوړ سیمه کې یوې د ناوګۍ په ولسوالۍ کې شوې ده او بلې د لوی ماموند ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده او د دې دواړو کې پوځیانو ته تلفات او اړول شوي دي اوس راځم د پښتنې ته چې په نامه د روخان منګل ورور پښتنه کړې ده او د پښتنه زما د تیرنې برنامه په اساس باندې ده چې پرون وړ مورز شوی و نو دی ویلي چې تاسو خبرو کې زمونږ دوه مهمو نقطو ته پام شو که تاسو په دې اړه وضاحت ورکړئ د خویل دوه پښتنې دي خو که تاسو متن ته متوجه شئ دا دوه نه زیاتې فکر کوم څلور پنځم پښتنې دي جزئیات لري نو زه به دا کوم خدای د دوه پښتنو شکل کې دا کړي لومړی تاسو وایي چې امریکا به د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست ته لکه د بایدن د ادارې په ډول دوام ورکړي دا پښتنه نه ده خو زما په شمان دغه سره دا پښتنه و چې دی کړي دی وی چې پښتنه دا ده چې امریکا په دې سیاست سره په افغانستان کې څه غواړي زما په نظر دا دوه پښتنې دی اول به دا پښتنه جواب کوم چې د جو بایدن په تور باندې پالیسی ته ادامه ورکړي دا خبره ما کړې ده یا ما نه ده کړې دا به وایم او په دې نه څه غواړي دا دویمه پښتنه ده بیا دا جواب کوم وروره ما دا خبره نه ده کړې چې د جو بایدن د پالیسی په غونډه براواني ما دا ویلي چې د اسټابلیشمنت د پالیسی باندې براواني جو بایدن هم په هغه پالیسی باندې روانو
ټرمپ هم په هغه پالیسي زی هر رئیس جمهور چې راځي هغه پالیسي چې اسټابلیشمنت جوړ کړي په هغه باندې زی نو د خپل دې معنا ورکړي چې کچېرته ټرمپ په هغه پالیسي باندې زی چې جو بایدن په تللی دی نو تاسو په هغه نقطې سره تاسو د جو بایدن پالیسي خو په حاصل کې زما د هغې په حساب سره دا د اسټابلیشمنت پالیسي ده چې هغې یو ختیمه شي جوړې کړي رئیس جمهوران او کابینه او دی هماغه پالیسي مخکې وړي همدا علت چې ما تاسو ویلو چې په پالیسي کې کم تغییر نه راځي سره دی چې خپل ټرمپ هم ډېر توند او تیز غږېده هغه اعضای د کابینه کې چې ونیول پخواني جنګي عسکر او دی په کابینه کې ونیول چې په افغانستان کې بالفعل جنګېدلي وو یا جنګي مجرمینو اما تاسو وکړه چې هغه لوبه چې دوه غوښتله وکړي هغه نشي کولی لپاره څه چې اسټابلیشمنت چې دی هغه چې کومه پالیسي جوړي دی په هغې باندې رفتار کوي نو دلته زما خبره دا ده چې او ټرمپ په هماغه پالیسي زی چې په کوم پالیسي جو بایدن تللی او جو بایدن او ټرمپ دواړه هماغه پالیسي مخکې وړې ده چې کوم یو اسټابلیشمنت غوښتې ده نو فلهذا د جو بایدن نه بلکې دیم د اسټابلیشمنت په پالیسي زی او جو بایدن هم د اسټابلیشمنت په پالیسي روانو دغه تاسو په دغه کې یو توپیر دی چې وضاحت یې ما وکړ نو اوس راځم تاسو د دویمې حصې ته چې په دې سیاست په افغانستان کې امریکا څه غواړي د امریکا غوښتنه بالکل واضح ده دا ما بار بار تشریح کړې ده هغه دا ده چې امریکا په سیمه کې خپل موجودیت غواړي او د روسانو او د چینایانو کمزوروالی غواړي د دوی اقتصادي تړون نه غواړي ځکه که افغانستان امریکا نه او افغانستان دغه کېږي او چین او روسیه دلته لاس سره یو ځای کوي دا یو لوی اقتصادي قدرت په سیمه کې جوړیږي چې د امریکا او د اروپا لپاره خطر دی نو هغې دا خطر ځان ته نه پرېږدي د ده لپاره هغې دا غواړي چې دلته کوم نظام چې راځي موږ سره د اړیکې ولري ښې روس او چین او ایران وایي چې طالبان د امریکا ته نور بیا موقع او چانس نه ورکوي د روسانو غټه غوښتنه همدا ده چې بیا امریکا ته نور ځای مه ورکوه امریکا باید دلته رانشي زمونږ موقف دا دی چې امریکا د فعلا د ټول نه ښه مرسته افغانستان سره کوي په وجود دې چې ماته یې خوړلې ده روسان هغه مرسته نشي کولی چینایان یې نشي کولی فلهذا ممالک هغه خواته ځي چې کوم خوا نه ګټه زیاتوي زمونږ د مظلوم خلک دی ضرورت لرو او د دنیا قدرت او هژموني د امریکا سره ده فلهذا سړی د هغه چا سره ودرېږي چې هغه قوي موږ د امریکا د نظامي اشغال په خلاف وو موږ د امریکا سره د سیاسي استخباراتي او ډیپلوماټیکو اړیکو او د اقتصادي اړیکو نه مخالفت کړی او نه لرو ټوله نړۍ ورسره لري ټول یې ترې نه غواړي ملت د افغانستان کې ترې وغواړي د کې کم ستونزه نشته دی فلهذا امریکا د ده لپاره د منطقه کې ځان ته ځای غواړي او طالبانو سره دا کوي چې دلته چین او روسیې اقتصاد تړون پیدا نه کړي او لوی قدرت جوړ نه شي فعلا د د روسانو او د چینایانو اقتصادي مراودي یو 150 نه تر 250 میلیارډ ډالرو دي او کله د افغانستان کې چیرته د په رسمیت وپېژندل شي او اړیکې جوړې شي او روسانو د چینایانو قراردادونه دلته وتړل شي دا مراوده به 600 میلیارډ ډالرو ته لاړه شي او دا یو ډېر لوی حجم دی چې دا په د سیمه کې لوی تاثیر اچوي او د اروپا او د امریکا دغه د باندې دغه کېږي مؤثر کېږي یعنی هغه اقتصادي قوت چې امریکا او اروپا ده هغه بدلیږي په آسیا باندې آسیا د نړۍ اقتصادي قدرت او حبتي جوړیږي او د پخپو ودرېږي نظامی لحاظ نه اقتصادي لحاظ نه خود به خود دا هغه مهمه ټکی دی چې د امریکا ورخطا کړې ده او امریکا د افغانستان باندې نه پرېږدي په رسمیت وپېژندل شي فشار پرې راولي تهمت پرې باندې وایي چې ترهګري ده دا لپاره دی چې دوی حاضر شي چې هغوی سره کینې خبرې وکړي او د دې خبرو په نتیجه کې دلته چې کوم نظام راځي چې د امریکا موجودیت او د نورو اثر او رسوخ کم کی دا اول بخش د تاسو د پوښتنې چې ما د دوه پوښتنو په شکل کې جواب کړ دویم تاسو لیکلي دوهمه پوښتنه تاسو اشاره کړې و چې سراج الدین حقانی او ملا برادر عربي هیوادونو ته تللي ترڅو د همدغه هیوادونو استخباراتو سره وګوري په دې هکله زموږ پوښتنه دا ده که طالب ولس ته مراجعه نه کوي د سیمې او نړۍ هیوادونو په استخباراتو پسې ګرځي آیا د طالب دغه سیاست نتیجه ورکوي په دې هکله زه تاسو وایم چې سراج الدین او دوی چې د هیواد نه تللي دي او د استخباراتو سره ګوري دا په خپله زموږ تاسو هماغه ضرورت دی
چې امریکا ورته کوم ضرورت لري چې مخکې هغه لومړی پوښتنې په جواب کې ما اشاره ورته وکړه چې امریکا دلته بدلون غواړي نظام چې فعلا دی دا د پاکستان په لاس یرغمال دی کوم شی چې امریکا غواړي هغه ممکنه نه ده پاکستان هغه مرسته کولی نشي خو نظام یرغمال کړی دی قانون اساسي ته اجازه نه ورکوي تعلیم ته اجازه نه ورکوي د کابینې خبر ته غوږ نه ورکوي خو د نړۍ خبر ته غوږ نه کوي خو د ملت خبر ته غوږ نه کوي خو دا د آیسای لاس دی چې دا کار کړی دی د دغه لپاره د بهر سره خبرې روانې دي د استخباراتو سره تاسو ولې خبرې کوي او د ملت رجوع نه کوي مشکل دلته د افغانستان ستونزه دوه سره لري یو زمونږ داخلي ستونزه ده چې دلته قانون نشته تعلیم نشته د خلکو आवाज ته جواب نه ورکول کی چې هغه ماته اشاره وکړه چې د پاکستان لاس دی چې دا ستونزې جوړې کړې دي دا زموږ داخلي ستونزې دي که دا حل شي زموږ مشکلات بیرونی حل کیږي دویم بخت زموږ بیرونی مشکل دی چې هغه موږ په رسمیت نه پیژني اوس موږ د نړیوالو استخبارات سره چې کینو هغه ته سره خبرې کوو کنه هغه ته فرضاً دا خبره باید وشي چې زه تا سره ولې دغه کار نشم کولای ولې زه تعلیم ته اجازه نشم کولای قانون ته اجازه لپاره دی چې الته ستونزه ده چې زمان نظام یرغمال شوی دی نو نړیوال به تاسو سره دا مرسته کوي چې تا د دغه یرغمال نه وباسي د پاکستان په دې سټ وول شي یا پخپو ول شي یا ولويږي او افغانستان خوشي کی چې افغانستان خپل پخپو ودرېږي نو د افغانستان د موضوع د دواړو سره یو داخلي دی یو بیرونی دی داخلي حل په دین کېږي چې د نن موږ یرغمال بیرونی په دا مسله ده چې هغه وایي چې تاسو اول داخلي مسایل حل کړئ چې بیرون موږ تاسو په رسمیت وژنو دا مشران چې ورځي هغه سره خبرې کوي دی دا کې چې موږ ټول د تعلیم خلاف نه یو د قانون خلاف نه یو د افغانستان د اړیکو تاسو سره خلاف نه یو موږ تاسو سره اړیکې دا غواړو خو زمونږ لاس د تیګ لاندې دی کانی لاندې دی او هغه کانی پاکستان دی نو نړۍ به دې سره کې تاسو سره همکاري کوي نو فلهذا دلته چې تاسو دا پښتنه کړې و که طالب ولسته مراجعه نه کوي د سیمې او نړۍ هیوادونو په استخبارات ورګرځي آیا د طالب دغه څه نتیجه ورکوي دا به دا نتیجه ورکوي چې نړۍ به د دوی سره ودرېږي او هغه بدلون چې دننه نه باید راشي چې پاکستان لاس باید لنډ شي او افغانستان دې خواته قدم واخلي چې قانون اساسي ورکړي پراخ بنسټه نظام جوړ کړي او په عین حال کې د ملت خبرو ته غوږ کړي جرګه راوغواړي د ښځو حقوق ومني تعلیم تربیې ته اجازه ورکړي او نظام هم د خپونه ونه لویږي دا چې دوی لیدل قاتل کوي د ده لپاره کوي چې دوی نظام نه غواړي د بل خوا نه ړنګ شي دوی غواړي چې نظام کې دننه نه بدلون راشي او دغه بدلون د نړیوالو په مرسته باندې همکارۍ سره کیدی شي تر څو د افغانستان دننه ستونزه حل شي بیرونی ستونزه به هم حل شي نړۍ به په رسمیت وپېژني افغانستان به خپل په خپلو باندې ودرېږي هیله ده چې تاسو د پوښتنې ځواب مې ورکړي تر بل برنامې پورې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ